بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو سلامونه. پیزور نیاز احمد خان یم د مشال ډیجیټل سره چې دی نو د سوات د مدین قندیل ښکلي کلي نه تاسو مخامخ یم. سوات سیلانۍ سیمه ده او دلته چې دی نو چې ګرمي شي نو میلمانه راځي د سیل سپاټۍ دپاره. خو سوات چې دی نو یوازې ښایسته سیمه نه ده، دلته چې دی نو ښه شخصیات هم زیږولي دي او پای کې چې دی نو نارینه دي زنانه دي. ما سره چې دی نو د سوات نه د ښځو په مخصوص سیټ باندې د صوبایي اسمبلۍ ممبره هغه ناسته ده افشا حسین ایډوکیټ وکیله ده. دې سره به خبرې اترې کوو. تاسو ته هرکلی پخیر راغلی. ډېره مننه جي، ستاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ علاقې ته راغلئ. افشا لاول خو لمونږ د کتونکو د لږ خپل تعارف وکړئ که نه، چېرې څنګه سیاست ته راغلی، وکالت څنګه وشو. ما خو چې اورېدلي ستاسو را اولنی چې کوم خبرې اترې شوې نو هم د میډیا په ترو شوې، تاسو پېښور کې وکالت کوو، هلته کار کوو او بیا وروسته ما ته پته ورغله چې دا خو د سوات د قندیل د کلي ده. زه چونکې فیمیل یم او تاسو ته پته ده چې فیمیل چې ده نو هغه ډېر سټرګل کوي په دې معاشره کې، او تاسو په خپله ما ته پته ده د ښځو حوالې سره تاسو ډېر کار کوئ. زه چې کله سیاست ته راووتم نو په ما زما خپل فیملی ممبرز، زما خپل خلک د دې خلاف، خو ما همت نه دی بیللی او نن الحمدلله هغه فیملی ممبرز، هغه خلک زما سره ولاړ دي او زه په دې باندې ډېر فخر محسوسوم. او زه خپل د علاقې چونکې اولنۍ ښځه یم چې زه وکیل هم یم او زه بیا سیاستدان هم یم، نو زه غواړم چې زموږ د علاقې جنکو ته هم زه یو لاره او یو رڼا وښیمه، ځکه چې که یوه ښځه غواړي هغه خپل عزت په دایرې کې، خپل په صادر کې چې دی نو هغه ډېره مخکې تللی شي، او کله چې د هغې سره رور ولاړي، پلار ولاړي، خاوند ولاړي، نو زما په خیال باندې چې هغه پوره دنیا فتح کولی شي. LLB کله کړی و، کله بیا دغه ته راغلی، وکالت ته راغلی، هغه سن درته یاد دی؟ جی زه اصل کې چې کله ما 2017 یو چې زه کله فارغه شوم نو بیا زه وکالت ته چې رالم پریکټس مې شروع کو، نو ورسره بیا ما خپل سیاسي سرګرمیانې هم شروع کړې. ما کسټم سایډ ته زیات، چونکې زما پلار چې کوم هغه جج پاتې شوی دغه کسټم سایډ ته، نو زه بیا دې کې زما زیات انټرسټ و. زه چې دې سایډ ته رالم نو ورسره ما خپل سیاسي او دا سیاسي جراثیم چې کوم دي دا د ډوډوالي نه په ما کې کم سن و چې عملي سیاست ته راغلی که نه؟ 2017 نه پس جی بس بیا زه میدان ته رالم. اوس داسې حال کې چې سوات په دې مشهور و چې په ښځو پابندي ده، سکولونه ورانېدل، یو بد حال تیر شوی کال 2009 والا تر 12 پورې، بیا چې دی نو د ښځو تعلیمي ښوونځي هغه بند شو، هغې باندې چې دی نو پابندیانې ولګېدې. یو جینۍ پکې هم راله، ملاله یوسفزۍ، هغې ته پکې نوبل انعام هم میلاو شو، ښځې ډسکرج شوې. په داسې حالت کې څنګه بیا تاسو خپل سروایول څنګه وکړو، څنګه معاشرې سره دا لږ راته ووایئ. ګورې ما تاسو ته ووایې که نه چې یو داسې وخت هم راغلی و چې ما همت وبیلو چې یاره زه نه کوم، ځکه چې ما باندې پرشر و، او تاسو ته پته ده چې د معاشرې پرشر سسټین کول ډېر ګران کار دی. خو زه په دې کې خپل هسبینډ چې دی نو د هغه زه ډېر زیات که زه څومره هم شکریا خپل د پلار، خپل د رور، ځکه چې کوم ځای کې زه مطلب ما همت بیللی دی نو زه دور اوچته کړې یم، او نن زه د هغو په ځای مطلب د هغوی په سر په دې ځای ناسته یم، ځکه چې ما تاسو ته معلوم وي چې دا میل ډومیننټ سوسایټي ده، په دې کې یو فیمیل ایون اوس هم ما ته خلک وایي موږ به د ښځې حکمراني کوو، موږ به د ښځې لاندې کار کوو، لکه مطلب چې زه خاندم، زه زما وروڼه یئ، ما ته به تاسو ښه ما ته به تاسو زما سره ودرېږئ، داسې هېڅ قسمه خبره نشته چې زه به یا په تاسو باندې حکمراني مطلب دا که پلار یا ستاسو خاوند هغې ستاسو سره مرسته نه وکړې نن به افشا دلته کې نه وه؟ نه زه په دې ځای نه وم. اوس دا وایي د سوات د ښځو دپاره کمې کمې غټې مسلې دي یاره چې تاسو وایي دغه مسلو دپاره ما کار وکړئ؟ ګورئ زه په خپله څنګه چې تاسو وایئ، زه په فیمیل دپاره زما ډېر زیات شوق هم دی، او ځکه چې زه په خپله یو ښځه یم، ما ته پته ده چې زه کوم ایون زه چې وکالت ته رالم نو زما پلار ته د هغوی ملګرو وایي چې دا تاسو ولې دې فیلډ ته راوسته، هغوی ورته وایي دا ستاسو خوارزه ده، نو دې ته چېرته کور کښېنوه چې بینډۍ پخوئ او دا پخوئ، نو ما به ورسره جنګ کوم، ما به ابو دا ولې دا خبره کوي. لکه دا خو سیاست نه علاوه زه تاسو ته وکالت هم ویم چې زموږ د خلکو سای کې دا ده چې وکالت یو داسې فیلډ دی چې دا د سړو دپاره جوړ دی، دا د ښځو دپاره نه دی. نو زه وایم چې زموږ ښځې صرف په یو فیلډ کې یا په یو ځای کې نه ټارګېټ کېږي، هغه په هر سطح باندې په هر ځای کې هغو ته مسایل دي، که هغه ایجوکیشن دی، که هغه وراثت دی. زموږ په علاقو کې خلکو خپل ژوندی خویاندې چې دی نو هغه مړې حساب کړي دي، او هغه جایداد دا یو کیس زما مخې ته چې دی نو هغه
خپل خویندې چې دی هغوی پکې مړې لیکلې وي حالانکه ژوندی وي د دې دپاره چې دا جایداد چې دی نو دا تقسیم نشي او دا صرف په موږ پسې نو تاسو په خپله دغه مطلب سړی به مونځ هم کوي روژه به هم نیسي او بالکل او دونه معاشره کې غټه چې دی نو د هغوی به خپل وایي به چې دا سنت او هم د دی اولاد هم ږیره د به ده هم- خپل دی جی نو څه کوئ د دپاره څه پکار دي نو په کار دا ده چې ګوري صرف ښځې نه په کار ده چې زموږ وروڼه هم زموږ ګورئ یو سړی چې دی پلار هم دی او کله چې انسان د لور پلار شي نو په کار ده چې هغه دا سوچ وکړي چې زه څه کومه سبا به زما د لور سره هماغه کېږي نو هر سړي له دا سوچ په کار دی چې موږ خپل که د خویندو حق دی هغه ورکو که هغه زموږ لوڼه دي که هغه زموږ وایف ده چې موږ د هغوی سره ودرېدو نو هغوی به چې دی نو هغوی ته به د تاسو هغوی حق اسمبلی میلاو شي. ممبر قانون ساز اسمبلی میں گو چې په اپوزیشن کې مخالف ډلو کې ښځو دپاره هلته څه اواز پورته کړی ځکه چې دلته د وړوکوالي ودونه چې دي اوس هم کېږي گو چې قانون پابندي شته د غیرت په نوم وجنې اوس هم کېږي تر اوسه پورې چاته سزا میلاو نه شوه د ټول نه زیات کیسونه په ډي آر سی کې په دې کې چې دی نو د ګوریلو تشدد د کورنۍ تشدد دي او دوی وایي چې را قانون سازي ښه نه ده یا ټیک نه ده یا پولیس هغه شان کار نه کوي کوم چې هغې ذمهواري ده نو د قانون ساز اسمبلی د ممبرې په حیث ستاسو څه ذمهواري ده څونه ترسره کړې ده زه په خپله لګیم جی زما پلار هم وکیل دی د سپریم کورټ زما رور هم وکیل دی د های کورټ او هغې باندې ما خپل رور سره هم ډسکشن کړی په انهریټنس حوالې سره د فیمیل چې دی نو هغې باندې هم موږ لګیا یو دې نه علاوه میریج ایکټ که تاسو دغه کړي هغې کې د ایج چې کوم فیکټر دی نن سبا په پنجاب کې چې کوم دغه پاس شو لا پاس شو هغې باندې موږ کار کله کوو کال نه چې سیوا کمه یې نو ماشوم هغې باندې مقدمه درج کېږي بالکل هغې خیبر باندې پښتونخوا کې نشته هغې کې نشته هغې باندې هم زه لګیا یم ما د ډیپټي سپیکر سره هم دې باندې خبره کړې ده خو بیا به هم زه سټل دې خبرې ته راځم څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره تشدد او دا دې زه ډېر زیات سخت خلاف یم ځکه چې ښځه ذات یو ډېر عجز مخلوق دی که دې دا تاسو دې سره ښه وکړئ نو دا هغه ښه چې دی دا تر قبر پورې دا نه هېروي چې دې کس زما سره ښه کړي زه یو خبره کوم یاره افشا چې دا تاسو ووایئ چې زه زنانه یم په خصوصي سیټ راغلی یم زه ګورم کله د فوټبال په ګراونډ کې کله چې دی نو د سیند په غاړه باندې کله چې دی خو د ښځو مسله چې راشي نو هغې کې ولې نه یې که موږ وګورو درې دوه ټینۍ ور په سوات نه چې دی اته ام پی ایس دي درې چې دی نو د قومي اسمبلی ممبران دي ټولو چې د پی ټي آی له اوټ ورکړی او د هغو ښځینه زه برملا ویم کومه ممبره چې وه هغه موږ لیدلې هم نه ده په سوات کې نو کم از کم د ښځو چې دلته کې کانفرنس یا د ښځو په حواله مسله یې نو په کار نه چې تاسو اویلیبل یې یا ستاسو یو دفتري شته که نشته دا لږ وضاحت وکړئ دفتر هم شته تاسو تباسې فیل شوي نه په کار نه ما تاسو ته ووایې که نه چې زه لګیا یم کار پې کوم زما خپل فاونډیشن دی انیا ویلفیر فاونډیشن په هغې کې زما زیات فوکس چې کوم ویډوز دي دا کونډې دي د هغوی دپاره زه لګیا یم خو زه دا شیزونه نه ویم ځکه چې دا د انسان خپل پرسنل هغی موږ زیات فوکس په هغې باندې کوو یتیمانان شو په هغې باندې زه کار کوم دې نه علاوه زه لګیا یم چې اوس د دوی دپاره دلته زموږ په علاقه کې چې کوم ښځې دي د هغو دپاره سلایي کړایي والا کار شو یا داسې څه روزګار زه دغه کوم دلته چې هغوی ته فایده میلاو شي خو دا ده چې موږ ته مشکلات ډېر زیات دي که نه زموږ په لاس کې دونه څه شته نه خو څومره چې زمانه کېږي نو زه مخکې هم د ښځه سره ولاړم ځکه زه خپله یو ښځه ذات یم یو زنانه ده متاثره ده تشدد پې شوی دی برخه ورته نه میلاویږي څه تکلیف دی ستاسو ته به څنګه راځي اکسس به څنګه کوي چې تاسو د هغې څه دادرسي وکړئ زما کور ته اکثر ښځې راځي تاسو ته د علم نشته بالکل لوکل راځي او زما اصل کې د دې خلکو ته لګي چې مطلب زما ټایم چې کوم دی زه په پېښور کې هلته هم ډېر زیات زما مصروفیات دي داسې نه ده چې صرف دلته چې راشم بیا دلته نور هم سیوا شي ځکه چې د خلکو ایکسپیکټیشنز بیا زیات شي کله چې انسان په سیټ باندې کښېني ذمهداریانې زیاتې شي ما تاسو ته اول هم ویلي چې ګورئ تاسو اکسس څنګه وکړي څنګه تکلیف تاسو ته زما اکسس خو ډېر اسان دی زما دلته ما 24 غنټې خپل پی ای کې نولی دی خو زه تاسو ته یو خبره کوم د دې اکسس پورې زه چې اول ما وکالت وکړو 2017 نه پس زه یو کال دوه لږ وکالت طرف ته ذاتم بیا ټوټلی میزان دی خوا پولیټیکل سرګرمیانو ته ځان دغه کو نو په هغې کې هغه ټایم زموږ د لاهور جاویندا سر او هغوی د سایبر کرایم باندې ډېر کار کړی ډېر غټ وکیل
نو هغوی ما ته اپروچ کړی چې موږ غواړو چونکې په KPK کې د فیمیل نشته د سایبر کرایم وکیله هغه ټایم ما اکسپټ کړو چې ټیک ده جي نو ما سایبر کرایم باندې ما هم کار وکړو موږ بیا سیمینارز کړي خو بیا چونکې هغه کووډ او دې په وجه باندې کافي د حالات هم خراب نو هغه ټایم چې کله ما شروع کو نو موږ به د کالج جس کې دې کې سیمینار کول نو اکثر به ما ته فیمیلز رالی هغوی به ما ته وایي چې تاسو به جي زموږ نوم نه ښیئ تاسو به جي دا داسې به نه کوئ موږ نه غواړو چې زموږ په کور کې پته ولګي موږ نه غواړو چې دا وشي نو ګورې فیمیلز راتله غواړي خو هغه بیک ګراوند هغه سپورټ هغوی ته نه وي دا ګڼ پرنس ولا تاسو ورکوئ که نه چې دا ورته وځي که نه چې کله به موږ وایو چې یاره دا فیمیل چې دی دا لکه د شرم څیز دی دا چې دی بار تعلیم به نه کوي دا به چې دی نو ډاکټره کېږي نه دا به وکیله کېږي نه دا به تاسو چینج کوئ نه نو دا زه چې نن ناسته یم دا ولې ناسته یم دا زه خپل د دې خویندې دپاره ناسته یم دا ما چې کوم سټرګل برداشت کو تاسو ته ما ووایي که نه چې د دې معاشرې چې کوم خلک و نن هغه ټول زما سر ولاړ دی د هغه خلکو چې دوی زه اول اکسپټ کولم نو زما خوښې به ما ته وي ګورې سیاست کې خو د ملکڼ نه به دې خوا نه راځي ځکه چې بیا خلک خبرې کوي ما ته دغه اوس راځم اوس یو سیاستدان یو غټ سیمینار دی ما لیدلي لکه په امیر مقام د ډېره ده بلا خلک راځي امپړ هم راځي تعلیم یافته هم راځي عام خلک هم راځي هغې کې ته بیا خپل سروایول څنګه کوي چې زموږ دا خویندې واوري که نه چې یو زنانه به خپل سروایول څنګه کوي خودي شوه په ځان ټرسټ شو اعتماد شو زه خپل خویندو ته دا وایم چې ګورئ نن سبا معاشره داسې د سوشل میډیا دور دی خپل اعتبار به نه ماتوئ چې کله یو تاسو ته کله هم سړی غلط اپروچ نشي کولی د هغې پورې چې څو پورې انسان په خپله صفایي او پاک ما تقریبا څومره ایرز وشو الحمدلله او زه مخکې هم ویم چې الله دې همیشه ما داسې ساتي او ما په داسې څنګه چې تاسو وایي زموږ د مخې ته زرګاو خلک تیریږي راتیریږي د نن ورځې به تاسو داسې څه خبره نه اورېدلې یا ما چېرته داسې څوک چا اپروچ نه دی کړی چې زه ووایم چې یا دا کس غلط و یا داسې د ټولو نه خپل په ځان یقین بیا خپل د خاندان اعتماد خپل د پلار دغه خلک چې وایي شمله اوچتول دا د یو ښځې او د یو لور له پکار ده چې دا اوچت وساتي ستاسو امیر مقام مشر چې دی منسټر دی وفاقي او بله اختیارات دي ورسره نو څه پروجیکټ راوړی د ښځو لپاره سپیشل چې سوات کې به تاسو وایئ چې دا افشا په نوم باندې راشي یا د امیر مقام نوم پرې راشي دلته زه به یو څو مسلې هم ومن یونیورسټي او منظوره شوې بیا نشته دی دغه رنګې د ښځو لپاره جدا د نرسنګ کالج او د هغې شل مسلې دي د ښځو د ډاکټرانې چې دي د هغې لپاره د هسټلو مسلې دي د ښځو په نوکریانو کې مسلې دي د ښځو د استادانې کېږي د هغې مسلې دي دغه رنګې د هغوی په تګ راتګ کې ډېر زیاتې مسلې دي سړو سره په یو ځای په ګاډو کې ځي ګڼ شمېر مسلې دي نو څه وایي چې څه میګا پروجیکټ شته که نشته ټولو نه اول خو زه خوشحاله شوم چې د ګورنمنټ د KPK د خیبر پښتونخوا د حکومت نه ونه شوه تاسو اوس چې دی نه زموږ نه دا تپوس کوئ ځکه چې دا په صوبې کې دننه تاسو ووایي چې کوم د نرسنګ کوم پرابلمز دي ما ته پته د نرس ښځو ته ډېر پرابلم دي که هغه پولیو سره ریلیټډ زموږ فیمیلز دي که هغه ټیچنګ سټاف دی ما سره ډېر زیات فیمیلز د سوات په دې دغه باندې دغه کړی دی کانټیکټ کړی دی او ما د هغوی دپاره اواز هم چت کړی دی بیا به یم کومه خو افسوس خبره دا راځي بیا چې ټیک دا انجینیر صاحب سره زه یم پرون هم ما چې دی د کالام روډ باره کې ډېر خلکو تپوس کوو عدنان بای سره زه پرون هم هغې کې لګیا وم او په هغې باندې مخکې هم انجینیر صاحب کار کړی دی اوس پې بیا لګیا دی دغه شان د فیمیلز خبره شوه فیمیلز دپاره شوه نو په هغې کې هم ما تاسو ته ووایي که نه چې ضروري نه ده چې هر شی دې مونږ هایلایټ کړو د هغه نه ما ډېر ځایونو کې سپورټ غوښتی دی هغوی راکړی دی الحمدلله دلته کالجونه که مونږ وګورو که نه د ښځو کم دي د سړو سیوا دي سکولونه که مونږ وګورو د سړو سیوا دي یعنې هلکانو سیوا دي د جینکو کم دي نو تاسو راغلي اسمبلی ته په دغه سپیشل سیټ راغلي د ښځو په نوم باندې راغلي ښځو سړو خو ایکسس ډېر دي کوم چې د صوبایي اسمبلی ممبران دي د قومي اسمبلی کې هېڅ نه په هغه سوشل میډیا خپل بړاس وباسي زنانه چې دی هغه ډېر کم هغه ایکسس دي سکولونو حوالې سره زه لګیا یم په میادم کې هم چونکې هغوی اپروچ کړی چې دلته د جینکو سکول نشته های خو څه یو میډل هغه هم نشته دی او بیا په د کالام کوم دغه چې دی زما خیال اتروړ مختلف یو دوه درې ځایونو کې زما سره هغوی اپروچ کړی او هغې دپاره ما منډه شروع کړې ده زه وایم چې که زما د لاس نه زما د علاقې د ښځو دپاره کېږي نو زه به یې خامخا کوم دلته اوس زموږ چې کوم ګورنمنټ های سکول دی GHS د جنکو هغې دپاره ما کوشش شروع کړی چې زه هغه کالج ته کنورټ کړم چې هغه جنکو ته اسانتیا وي ځکه چې هغه
زموږ د کلي جنکۍ چې دي هغوی دپاره لرې تله اکثر ګران وي. دا سکول چونکې زما نیکه راخ کړی نو زما خواهش دی چې هغه د هلکانو د جنکو دواړه زه دغه ته چینج کړم، په هغې کې کالج موږ دلته راوړو انشاءالله.